نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله پاک پدې خپل مخلوق باندې بے انتہا او بے حدا مهربان دی دا تمام کائنات الله پاک د خپل مخلوق د خوشالولو د پاره پیدا کړل د دوی د خدمت د پاره پیدا کړی دي پدې تمام مخلوق کې صد ډیر فضیلت والا دی صد کم فضیلت والا دی عزتنا شرافتنا الله پاک دې مخلوق لور کړی دی خدا ټولو نه ډیر زیات شرافت او عزت او قدر عزت الله پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تور کړی دی حضرت پیغمبر علیہ السلام ډیر زیات قدر عزت د الله په نسبت باندې دی چې څومره ښکلي صفاتونه دي او ښکلي اخلاق او عادات دي نو دغه ښکلي اخلاق عادات او صفاتونه ټول پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک ورکړي دي په هر لحاظ باندې د ټولو نه ښکلي د ټولو نه خشته اللہ پاک فرمائی کنت کنزن مخفیا یو پټ خزانه ما الله وی ز پټ خزانه چاته معلوم نوم نو ما محبوب وګڼل چې زه او پیژندې شم محبت مې وکړه د دې خبرې سره چې زه او پیژندې شم الله پاک محبت وکړه فاحب محبوبه مې وګڼل او ما محبت وکړه د دې خبرې سره چې زه او پیژندې شم او زما صفتونه بیان شي نو دغه محبت اثر دی چې الله پاک دا ویله دنیا پیدا کړې ده او دا الله پاک دا محبت زیات اثر دا پیغمبر علیہ السلام پیدائش دی پیغمبر علیہ السلام رحمت للعالمین دی دا دے تمام کائنات دا پاره یو لوی رحمت الله پاک پیدا کړی دی
او ټولو نه خشتم پیدا کړی دی. د پیغمبر علیه السلام عمره خشتا د خدای مخلوق کې بل څوک نشته. جبرائیل علیہ السلام دا تمام فرشتو سردار مقرب فرشتہ ڈیوٹی اللہ دا ورکڑی دا کہ 1,24,000 پیغمبران دی دنیا تے تشریف روڑی دی اور دا جبرائیل علیہ السلام دا ټولو سره ملاقات شوی دی. بیا د خپل پیغمبرانو ته الله پاک خپل مرګري ورکړي دي. د هر زمانه د پیغمبر خپل صحابه کرام دي. نو دغه صحابه کرام هم خپل خلک دي. نو جبرائیل علیہ السلام چې به پیغمبرانو لراته نو سره د صحابه کرام به لیدل. اوس دا پیغمبران دی ویړه دنیا کې الله پیدا کړی دي. نو هر پیغمبر له چې جبرائیل علیہ السلام ورځي نو د دنیا د مختلفو طرفونو تم ورځي. نو جبرائیل علیہ السلام یو ځل پیغمبر علیہ السلام ته ویل دا الله محبوب ډېر ښکلي خلک مې لیدلي دي. دا 1,24,000 پیغمبران او د هغوی دا امتیان دی کې ښکلي ښکلي خلک مې ولیدلي او د دنیا مختلفو طرفونو ته تللی ما شمال او جنوب او مشرق او مغرب د امم کتلی دي. خو په دې ټولو ښکلو خلکو کې د ټولو نه زیات خشته دی. ستا عمره خشته مې پکې لیدلې نه دی. د فارسی یو شاعر وی د جبرائیل الفاظ نظم کې وی آفاقها گردید ام مهر بتان ورزید ام بسیار خوب آدید ام لیکن تو چیزی دیگری. آفاقها گردید ام د دنیا گیر چا پیر طرفونه می کتلی دی مهر بتان ورزید ام خکل خکل معشوقی او داغی ناز و ادام ام کتلی دا بسیار خوب آدید ام لیکن تو چیزی دیگری. ډیر خکل خکل خلق ملی دی خو ته پکې ډیر بل شانتی نو ستا په شانت خکل ما چرته لیدلی نه دی. واقعي پیغمبر علیہ السلام خکل یو صحابی دی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام ته قتل ډیر ښکلی ورته ښکاره شو. نو پیغمبر علیہ السلام ته ګوري مخ مبارک ته په خوله اشعار رالل واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء واحسن منك لم تر قط عيني. دا الله محبوب استانه خشتا زما سترګو چرته لیدل نه دي. واجمل منك لم تلد النساء استانه خشتا چته مند راوړي نه دي. خلقت مبرأ من كل عيب هر قسم عیبونو نه داسې پاک پیدا شوی کأنک قد خلقت کما تشاء داسې پیدا شوی لکه چې مخکې دی الله ته ویلو چې ما داسې پیدا کا. ښکلې ښکلې خوبې خاصیتونه او فضیلتونه الله پاک وله ورکړي دي. ډېر پیغمبران خشته پیدا شوي دي. هر پیغمبر خشته دی. هر یو کې کمالاتو دنیا با کمالاتو تو قتل حیران با پاتے کېدل ورته. یوسف علیہ السلام ډیر زیات خشتاو داسې خشتا چې د مصر خلکو ورته قتل ورته نو په کتو باندې حیران او ډلې ډلې خلک براتلل صرف د یوسف علیہ السلام دیدن به کو.
قیمت با اریو د بل نه زیاتو. یوسف علیہ السلام زو اخلم. یوسف علیہ السلام د مصر په بازار کې د خرڅولو د پاره راوستل شوی چې څوک ډیر قیمت ورکړي چې خرڅ یې کوي. نو خلق براتلل او بولی به کولا. یو بوډه خضر علا غیم پکې دا غشتو د پاره ځان ورمخ کې که پاغوندی و سره وی د مالوچو پاغوندی دی راوړی زم یوسف علیه السلام علمه نه پاغونده څه شو د دون ډېر قیمت خو نو خو هغې د یوسف علیه السلام دیدار په دې باندې کو او زه هم د خریدارو کې ځان شمار کمه. نو بیا ډېر قیمتي څیزونه خلکو راوړل او قیمت کې به پیش کول او چې کم تاجرو هغه به په دې نه کېږي. آخر کې عزیز مصر چې د مصر بادشاہ دی او لوی مال دولت ورسره دی سره زر او سپین زر یې په تله کې واچول یوسف علیه السلام سره یې وتلل. قیمتي لال جواهرات راوړل هغه هم په تله کې واچول یوسف علیه السلام سره یې وتلل. ریشمی کپڑے راوړل هغه هم ورسره ډېر څیزونه یې راوړل اب تله کې اچول یوسف علیه السلام سره به تلل او اړخ ته کېښودل. نو د دومره قیمت بل چا ورکول نشو او آخر کې د عزیز مصر په نصیبه کې یوسف علیه السلام ورسېده او هغه د خپلې بیبي زلیخې دپاره یوسف علیه السلام په بیه واغشته کور ته یې بوته او زلیخې ته وایي چې دونه قیمت مې پې ورکه دومره سره زر او دومره سپین زر او دومره لال جواهرات قیمتي اشیاء دا مې ورکه خو وا مې غشته. د زلیخه ورته وایي وی اوس دم سودا ارزان اغشته ده ډېر ارزان دی واغشته. وی جماد چند دادم جان خریدم بحمد الله عجب ارزان خریدم. جماد چند دادم جان خریدم یو سو کانی ولور کا خود خپل زړه سره او خپل روح هم واغشته. بحمد الله عجب ارزان خریدم. الحمدلله ډیر عجیبه ارزان سودا راته ملو شوله. شب معراج کې پیغمبر علیہ السلام یوسف علیہ السلام ولیدو د حسن یو لویه برخه وی الله ورکړې ده وته. نو یوسف علیہ السلام ډیر زیات خشته و محمد رسول الله دا غینم ډیر خشته و. د یوسف علیہ السلام حسن ظاهری حسن او ارچا لیده دنیا پہ عاشق وا. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن داغین ډیر زیات چند زیاتو خو په هر یو کار کې د الله راز او حکمت وي. کچره د پیغمبر علیه السلام حسن لکه د یوسف علیه السلام د حسن په شان ته ښکاره نو د دنیا ټول نظام به معطلو ټول کاروبار به په ټپه ولاړو چا به هیڅ کاروبار نه کو او بس راتللو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدن به کو د دنیا نظام به ټول ولاړو. الله پیدا سي یو پرده غوندې واچوله د خلکو د نظر پټ کو نو د دنیا نظام او چلیده. کچره حسن ښکاره وي د یوسف علیه السلام په شان ته نو د دنیا نظام به ودرېدلی. الله دنیا هم چلول غواړي نو په دې حسن یې وله لږه غوندې پرده واچوله نو هر چا نه لیده. صحابه کرامو لیده د پیغمبر علیه السلام حسن صحابه کرامو لیده نو ځکه په د خپل مور او پلار نه زیات عاشقانو. د پیغمبر علیه السلام عاشقان صحابه کرام دي. د خپل ځان نه زیات خوښو د خپل مور او پلار نه زیات خوښو د خپل بچو نه زیات خوښو د تمام جهان نه زیات خوښو.
ابو جهل نه لیدو کچره ابو جهل پیغمبر علیہ السلام لیدلی وی نو دبم په ایمان وروړو خدای د نظر نه الله پټ ساتلې ابو جهل په ځکه ایمان نه وروړو نو د یوسف علیہ السلام نه زیات حسن زمون پیغمبر علیہ السلام ته الله ورکړي دي موسی علیہ السلام تم کمالات الله ورکړو معجزې الله ورکړي چې ترخت به لاس دلنه کو بیا به راوست نو د نور نه به زیات چمک کو امسا و سروا چې به غرزول یو لوی اژدها به ته جوړه شو عیسی علیہ السلام تم الله معجزې ورکړي وي چې په مړي به دم واچو نه غمړې بم جندې شو قم باذن الله د الله په حکم پاسا ابا پاسه دا برګي مرز والا باندې به دم واچو هغه به جوړ شو د مور چې بړون پیداو هغه به دم واچو سترګې به روغ شو دا خپل معجزې پیغمبرانو ته الله ورکړي وي او دا ځان لا او دا ټول معجزې الله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راجمع کړي دي حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچ خوبا همدارند تو تنها داری پخوانو پیغمبرانو معجزې الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امتیانو کې پیدا کړي دي پیغمبر علیہ السلام ته خلوی شان الله ور کړی دی خو امتیانو کې اقا معجزې ښکارا کیږي کله موسی علیہ السلام سره دا معجزه چې لاس به سپین چمک کو رانا به کولا نو د پیغمبر علیہ السلام په صحابو کې دغه معجزه الله ښکارا کړی را دو صحابه کرامو په مدینه منوره کې ماسختن منځنه رستو د دین خبرې یو بل سره کول نه وخت شوپې چې نا وخت شنو کور ته تلل دواړه یو ځای روان دي یو سره امسا ده د امسا په دې سر کې رڼا شروع شوله دواړه په رڼا باندې روان دي اخر کې لارې جدا کېږي یو په یو لار ځي بل په بله لار باندې ځي امسا یو سره ده د دویم سره امسا نشته اوس پورې خو د یوې امسا په رڼا دواړه را روان دي اوس چې جدا شو امسا والا صاحب چې ځینې هغه سره خو خپل امسا کې رڼا شته دا بل صاحب په تیاره کې پاتې کېږي د ده په تندي کې الله رڼا پیدا کړله بیټري لګېدلې لاره ورته ښیي په تندي کې رڼا وه سزا پورې خو په دغه رڼا باندې لاړو بیا وی دا خلک بسوي چې د پتندې کې رڼا ده اسې نه چې بل څه ته خلک جوړ کړي چې تندې یې برک شو دی خو برګې شو وی خدای دا رڼا د تندې نه راکوزه که زما دې لاس ته راوله لاس کې رڼا او مخامخ ټوله لار ورته ښکاري لکه د موسی علیہ السلام په لاس کې رڼا ده نو د پیغمبر علیہ السلام د امتی په لاس کې رڼا الله پیدا کړله دا خو د کرامت خو زموږ د پیغمبر علیہ السلام معجزه ده د امتی کرامت د خپل پیغمبر معجزه وي ابراهیم علیہ السلام ته الله معجزه ورکړې ده نمرودیانو وته اور بلک په اور کې ورغورځو او دغه اور وته الله گلزار ک ابراهیم علیہ السلام نه چا تپوس کړی دی وستا زندگی خو ټوله د سختو تکلیفونو وا چې ته د راحت ورځې دې بیا مونږ کنه ټول عمر په سختو کې و ابراهیم علیہ السلام وته د نمرود په اور کې چې څومره وخت ما تیر کړی دی د دې نه زیات د راحت او د آرام وخت ما چته نه دی لیدلی اور ورته گلزار شو په یمن کې یو ظالم بادشاہ او یو صحابي هغه په پیغمبر علیہ السلام ایمان راوړی دی
د یمن دغه بادشاہ دا مسلمان رانیولې دی او ورته وایي چې د خپل مسلمانۍ نه دی واپس شه، عیسائی مذهب ته راشه. هغه نه واپس کېده، قسم قسم سزاګانې ورکړي، جیل کې واچو، هغه د خپل مسلمانۍ نه واپس کېده. آخر کې بادشاہ اور بلک او ته دې اور ته وګوره، که د مسلمانۍ نه واپس کېږي دې اور کې د سوځو هغه ته یې سوځه وښودله، مسلمانۍ نه واپس کېږم. آخر کې بادشاہ پوه شو چې په ده خو اثر کېږي نه، اور ته یې غورځومه، اور ته یې ور وغورځو او خلکو ته یې ویل تاسو اوس تماشو کې زه سوځومه. د اور منځ ته یې ورګزار کړ چې دا خلک ویریږي د مسلمانۍ نه واپس شي. هغه د اور منځ ته ورګزار شو او تر اخره پورې دا آواز کو زه د محمد رسول الله عاشق یم، په الله مې ایمان، په محمد رسول الله مې ایمان، زه د خپل ایمان نه واپس کېږم. اور ته ور وغورځو چې کله د اور لمبې قلارې شوې، ټولو خلکو ولیدل چې د اور په منځ کې صحیح سالم دی، بالکل اور په اثر نه دی کړی. بادشاہ مجبور شو چې اوس دته خلک ګوري خو نور هم راته مسلمانېږي، دته یې دې کلي نه خپې وباسه زوجه، نور دې دلته پرېږدم نه. نو د کلي نه یې وشړه، د علاقې نه یې لرې کړ. خو دې دومره اثر وکړ چې لرې لرې پورې خبر ورسېده چې بادشاہ سړی اور ته وغورځو، خو د اوره بچ شو. مدینې منورې ته خبر را ورسېده. مسجد نبوی کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تشریف فرمالی او یو میلمه راغی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ میلمنو سره به ملاقات کو، د میلمنو نه به بیا تپوس کو چې د کم ځای نه راغلی. نو دا سړی ناشنا و، میلمه و. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره ملاقات وکړ او بیا تپوس کې د کم ځای وی؟ د یمن یما. وی ما داسې اورېدلي چې په یمن کې یو سړی دی، هغه بادشاہ اور ته غورځولی دی، دې باره کې تا ته څه معلومات شته؟ دا خبره حقیقت دی، رښتیا ده؟ تا ته څه معلومات شته؟ نو هغه سړي په سترګو کې اوښکې راغلې او ته یې هغه څه پخپله یم چې بادشاہ اور ته غورځولی یم، ستا مخکې حاضر یم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ الحمدلله، الله له حمد و ثنا چې د ابراهیم علیه السلام هغه معجزه د محمد رسول الله په امت کې الله ښکاره کړله. ابراهیم علیه السلام د اور الله بچ کړی دی، د پیغمبر علیه السلام یو امتیم د الله د اور بچ کړی دی او ماته په خپلو سترګو وښو. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک د تمامو پیغمبرانو معجزې ورکړي دي. اوس دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سه وخت کې الله پاک پیدا کړ چې غیر چا پیره ټوله دنیا د شرک او د کفر پتیارو کې پټوا، د ظلمونو پتیارو کې دنیا پټوا. د یو مظلوم آه اورېدو والا څوک نو، هر قسمه ظلمونه به کېدل، مظلوم ته ډاډګیرنې ورکولو والا، امداد کولو والا هیڅوک هم نو. نو د مظلومانو آه الله واورېده. او د ربیع الاول په میاشت کې، د ربیع الاول میاشت وه، او د ګل شپه وه، او د صبح صادق ټیم و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک دنیا ته راولېږه. د ګل شپه وه او اتم ربیع الاول، اتم ربیع الاول خلکو کې مشهوره، 12 ربیع الاول
12 ربیع الاول 12 وفات. د وفات نوم خلک یادی، خدا ولادت نوم نه یادی چې په دې روز پیدا هم دی، نوم خلکو 12 وفات اخر 12 فات. دا 12 نه دی، دا 8 تاریخو. اتم تاریخ د ربیع الاول پیغمبر علیہ السلام پیدا هم دی او وفات هم دی په دې روز. د ګل شپه او د ګل روز. د ګل شپه مبارکه ده، د ګل روز مبارکه ده، ځکه د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې شپه باندې الله پیدا کړی دی. دا ښکلی روز ده. خو خپله پیغمبر علیہ السلام د جمعې روز له فضیلت ورکړی دی. د جمعې روز او د جمعې شپه دله ډېر فضیلت په شریعت کې ورکړی شوی دی. او جمعې ته سید الایام وایي، د هفتې د ټولو ورځو سردار ورځ دا د جمعې ده. شپې ورځې ډېرې بختورې شته. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. لیلة القدر د 1000 میاشتو نه افضل ده. یوه شپه ده او 1000 میاشتې، 83 کال او 4 میاشتې چې عبادت کې د هغې نه افضل لیلة القدر ده. د لیلة القدر نه افضل ده. امام احمد رحمت الله علیه فرمایي وی د جمعې فضیلت د لیلة القدر نه زیات دی. موږ د لیلة القدر ډېر تپوس کو چې لیلة القدر به کله او لګي علامې راته وښیه چې د لیلة القدر علامه څه ده، څه نشاني یې څه ده. نو که تا د قدر په نظر باندې د خپل جون ته وکتل نو ستا د جون هر یو منټ او سکنډ هم ډېر قیمتي د لیلة القدر دی. خو قدر یې وکړه. یو بزرګو ناغلی یو شیخ راغی او ته د لیلة القدر علامې راته وښیه، نشانی راته وښیه چې بیدار پاتې شم. ناغه ورته وایي ای شیخ چه پرسی ز شب قدر نشانی، هر شب قدر است اگر قدر بدانی. ای شیخ چه پرسی ز شب قدر نشانی، ای شیخا د شب قدر نشانی سره تپوس کې هر شب قدر است اگر قدر بدانی. هر شپه لیلة القدر دی خو ته قدر او پیژنه. ګور لیلة القدر په شریعت کې ډیره بختور شپه ده، خو د جمعې شپه د هغې نه افضل ده. د جمعې شپه کې څه چل دی چې دا دومره افضل ده؟ وایي د تمام کائنات د پیدا کېدو اصل سبب محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم. که پیغمبر علیه السلام خدای نه پیدا کړو نو دا دنیا ډو پیدا کوله نه. لولاک لما خلقت الدنیا، دا الله محبوبه الله ورته وایي زما محبوبه که چېرې ستا پیدا کول مې مقصد نه وی لما خلقت الدنیا، ما به سو دنیا پیدا کړې نه وه. که صورت د محمد نه وی پیدا کړې به رب نه وه دا دنیا. نو د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده د پیدایش انتظام پروګرام د جمعې د شپې نه شوی دی. نو ځکه د جمعې شپې او د جمعې ورځ ته الله ډېر لوی فضیلت ورکړی دی. ابتدا د جمعې د شپې نه شوې ده او په ظاهره دنیا ته راغلی د ګلپه شپه دی، بیا د دنیا نه تللی د ګلپه ورځ دی. نو د صبح صادق ټیمو او 20 منټه پاسه 4 بجې وي چې پیغمبر علیه السلام دنیا ته تشریف راوړه. اوس به ته وایې چې دا تا سره راګړی دا د هغه وخت ده څه چې 20 منټه پاسه 4 بجې وي او هغه وخت کې ګړی نه وه. خو چې کوم وخت کې پیدا کېده نو د عربو نقشه عالمانو کتلې ده. دا ټوله دنیا دا د یو ګلوب په شان دی، یو کره یو غونډس کې دی. دنیا ګلوب دی او په دې ځمکه باندې فرضي خطونه یو کرښې راښکلي شوي دي، څه په پلنو څه په اوږدو، څه ته طول بلد وایي او څه ته عرض بلد وایي. نو د مکې مکرمې عرض بلد او طول بلد او د دغه ټیم سره مناسب د هغې حساب کتاب عالمانو کړی دی
دا ګړی په هغې باندې جوړه ده. نو دقه وخت کې دې ټیم ته چې کتلي وي دا 20 منټه 4 بجې وي.
صادق په وخت کې مشرق طرف ته دا رڼا را پیدا شي چې دغه رڼا بیا زر زر را پورته کېږي او په دنیا باندې تیاره ختمېږي او رڼا راځي. نو په داسې وخت کې چې پیغمبر علیه السلام پیدا شو اشاره دې ته را چې څنګه د شپې تیاره ختمېږي او د سبا رڼا راځي داسې د شرک او د کفر او د ظلم تیاره ختمېږي او د اسلام رڼا راځي د محمد رسول الله رڼا راځي. الله تیاره رڼا سبا راغی او دنیا ته پاک رسول الله راغی. د دنیا نه د شرک او د کفر تیریږي او رڼا د اسلام راځي. نو چې څوک صادق شي نو رڼا خو مشرق ته ښکاره شوله او بیا هم تیاره شته. د څوک صادق نه چې یوه نیمه ګنټه تېره شي نو نور سیره ووي او غیر چاپیره رڼا شي خو پوره د نور رڼا نه ښکاري شعاګانې نه ښکاري یوه نیمه ګنټه پس نور سیره وي. نو پیغمبر علیه السلام چې پیدا شو داسې ده لکه چې صبح صادق شو خو چې 40 سال تیر شو 40 کاله تیر شو نو په غار حرا کې نور راوخته د نبوت نور راوخته پیغمبر علیه السلام ته 40 کاله پس الله نبوت ورکو او دا رڼا عام خلکو لا لیدلې نه ده رڼا خو شوه خو عام خلکو لا رڼا لیدلې نه ده. نو چې داسې 20 منټه او نیمه ګنټه تېره شي نو بیا د نور دې کوړي ته ګوره نو څوک ورته کتې نه شي سترګې برېښي نور خو راوخته او دې نیمه ګنټه کې ورته که ګورې نو کتې شي او نیمه ګنټه پس چې ورته ګورې سترګې به دې برېښي. نو 40 کاله پس نبوت میلاو شو نو خلکو ورته کتل داسې زیړه زیړه رڼا وه خلکو له سترګې نه برېښولې د اسلام قوت کم و خلکو حملې کولې پې والته کول او جنګ جګړه کېدې چې نیمه ګنټه تېره شو نو بیا ورته سترګې کتې نه شي چې مدینې منورې ته هجرت وکړو او حکومت او اقتدار یې راغی نو بیا ورته کافرو کتې نه شو سترګې ولا برېښولې او بیا غیر چاپېره د دنیا نه د شرک او د کفر او د ظلم د بربریت تیرې بالکل ختم شوې انصاف په دنیا کې راغی. د ربیع الاول میاشت برکتی میاشت ده ځکه د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله په دې کې تشریف راوړی دی. 12 ربیع الاول مشهور دی خو حقیقت کې دا 8 ربیع الاول دی. په دې میاشت باندې ډېر خوشاله شه ځکه یو لوی نعمت الله پاک موږ او تاسو له راکړی دی. دا نعمت دې له مخکې موږ درخواست نو کړی موږ مشرانو درخواست نو کړی دا الله پاک پرځونه ده. دې ورځ کې الله پاک پیغمبر علیه السلام پیدا کړ نو د پیدایش خوشحالي وکړه په دې خوشاله شه. اوس پیغمبر علیه السلام ته به ځان نږدې کې نو ځان به په څه باندې نږدې کې پیغمبر علیه السلام ته ډېر ډېر درود وایه چې څوک په پیغمبر علیه السلام باندې ډېر ډېر درود وایي پیغمبر علیه السلام فرمایي قیامت کې به دې ما ته ډېر نږدې وي نو ډېر ډېر درودونه په پیغمبر علیه السلام باندې وایا صلی الله علیه وسلم. دا یو مختصر درود دی چې ته یو ځل وې صلی الله علیه وسلم نو الله پتا لس رحمتونه را لیږي شمیرې کوه لس رحمت لس نیکې درله ولیکلې لس ګناهونه درله معاف کړل لس درجې درله اوچتې کړې او لس ځله پتا الله سلام وایي. دا څو فایدې شوې 50 شوې لس رحمتونه در باندې لیږي دا یو لس نیکې درله ولیکلې دا 2 لس درجې درله اوچتې کړلې او لس یې دله ګناهونه معاف کړ 40 پیدې شوې او لس ځله پتا الله سلام وایي 50 پیدې شوې. نو که ته
شل منټه وخت ولګي د غړې په حساب شل منټه وخت ولګي او ته صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم نو 1000 کرت ته صلی الله علیه وسلم ویلی شي شل منټه وخت کې با 1000 زلته وې صلی الله علیه وسلم نو زر زله چې تا ویل نو تا ته به څو فایدې حاصلې شي په یو ځل صلی الله علیه وسلم باندې 500 فایدې تا ته حاصلېږي نو چې زر کرته وې نو بیا 1000 لچ په 50 کې زره ورکنه 50000 فائدې تا ته ورسېدلې 50000 فائدې شل منټه کې او که خبره د نقد شنو هر سړی تیار دی نو او که د قرض شنو بیا ټیم نشته اوس کته صلی الله علیه وسلم وې او تعالی په 500 روپے څوک درکې 500 روپے 500 فائدې پرې د 500 روپے درکې نشل منټه دې کې زر زلته ویلې شي صلی الله علیه وسلم نو 50000 شوي نور په نورو خلکو پابندي لګي چې دا به مزوي ما ته به نه وې زبې وې ما شل منټه به صلی الله علیه وسلم 50000 روپے مال راکې او نور باندې و پابندي ولګي او 50000 نقد دي او دا ثوابونه دا فیض قرض دي نو خبره د ایمان او د یقین ده چې چا ایمان او یقین مضبوطی ناغه صلی الله علیه وسلم نه پارټه مباشي دی میاش کې په دې ربیع الاول کې ډیر ډیر وایا بشمیره ثوابونه الله درکې درلا نو پیغمبر علیه السلام ته په درود ځان نږدې کا او بل ځان نږدې کا پیغمبر علیه السلام ته په سنت طریقو باندې چې د پیغمبر علیه السلام کوم نورانی طریقې دي سنت طریقې دا خپل کا نو په سنت طریقو باندې با ته پیغمبر علیه السلام ته نږدې شي ناسه تش په خله زار شمه قربان شمه نور سره سره شتله چې تعالی درکم خو بس تش زار شمه قربان شمه نو پیغمبر علیه السلام خو ما او تعالی سنغ دی روپې نه غواړي خو د خپل طریقو اتباع غواړي چې د پیغمبر علیه السلام کومه طریقې دي سنت په دغه طریقو عمل شروع کنه ته پیغمبر علیه السلام نظارم شو قربانم شو او استاد زاریدل او قربانیدل قبول او منظور هم شو سنت طریقې خپل کا نو چې تر پیغمبر علیه السلام سنت طریقې خپل کی نو ګوره ته د الله محبوب شولې ته د الله خوښ شولې هر سړی وي زه د الله محبوب شمه الله سره د زما محبت پیدا شي زما الله خوښ دی او د الله د زه خوښ شم هر څوک وي خدا محبت معیار الله خولوي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان کنتم تحبون الله کچر الله سره محبت کول غواړی تاسو فاتبعوني تاسو زما تابعداریو کا پیغمبر علیہ السلام تعالی فرمای دی خلکو تو آیا کدا الله محبت غواړي زما تابعداریو کې يحببكم الله الله بس تاسو سره محبت کی ويغفر لكم ذنوبكم گناهونه بندر له معاف کی جرمونه به ټول معاف شي چې د حکومت په گرفت کې راشي او د پسې وارنټ جاری شي فلانه جرم دې کړی دی او فلانه جرم دې کړی دی پټېږي را پټېږي با چې میونی سے خو سزا را کوي وکیل بم نیسه سفارش لبسو ګوره هم پیسې بم ورکه او چې د حکومت د جرم نه مخلاص کی نو دا ټول مخلوق د الله په گرفت کې دی د الله په جرمونو کې دی خدا جرمونو دا گرفت په ختميږي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع باندې نو فتبعوني زما تابعداریو کې يحببكم الله الله ود سره محبت کی ويغفر لكم ذنوبكم تمام گناهونه برته الله پاک معاف کی د پیغمبر علیہ السلام په اتباع باندې بنده پیغمبر علیہ السلام ته نږدې شو چې پیغمبر علیہ السلام ته نږدې شو غرور او دوست او امتی او ارسه شوی
او چې د پیغمبر علیه السلام سره ورورولۍ کې راغلی د آخري زمانې خلکو ته پیغمبر علیه السلام رونه ویلي دي. پیغمبر علیه السلام یو آرزو تمنا ښکار کاش چې د خپل رونه ووینم. نو صحابه کرام ورته ویل ولې موږ د رونه نه یو؟ نو تاسو خو مې اصحاب یې چې ما لیدلي نه دي او زه هم لیدلی نه یم او زما د لیدلو تمنا او آرزو کوي زما دا ټوله دنیا د زما نه لاړې شي خو چې محمد رسول الله وینم هغه خلک مې رونه دي. نو دا آخر زمانې خلک دی ته پیغمبر علیه السلام رونه وایي. نو په اتباع سره ورورولي قایمیږي او په مخالفت ورورولي ختمیږي. نو الله دې موږ د پیغمبر علیه السلام تابعدار جوړ کړي. د پیغمبر علیه السلام په طریقو دې الله موږ عاشقان کړي. نو موږ به د پیغمبر علیه السلام رونه شو. موږ هم غواړو چې پیغمبر علیه السلام ووینو او پیغمبر علیه السلام هم غواړي چې د آخر خلکو زه م ووینم. غټې هندوانې یو کسولي دی داسې ورکوټې امیولي چې بره یا خدای وایي چې سکینه کم از کم ما نه خو تپوس کوه که نه دا دونه غټې هندوانې نه دا خو لیونې سره خوند کوي چې دا دې بره جوړې کړې وي نو دا امونه په دې ځمکه خواره وارو که نه وړه به پکې ځان له راغېستله چې څه پیدا کوي نو کم از کم ما نه خو تپوس کوه لکه چې ټول عقل بس ده سره دی بله کس ورته لکه سبا خبره کوه نو ته په خپله سوچ وکړه چې د هندوانه په ځمکه خوند کوي. لږ ساعت چې تېر شو نو یو ام را پرېوته په دې سر یې خرېلو په دې سر راغی. یا الله وایي شکر دې زما غوندې د خر خبره دې نه ده منلې که دا دونه هندوانه مې سر له راغلی اوس خو به ډېر پازاب شو دا خو ورکوټې ام را پرېوته. نو تا نه د تپوس ضرورت نشته دی. الله چې څه کړي دي نو په خپل حکمت هر څه برابر پیدا کړي دي. نو نیت کې اخلاص وکړه. الله چې درته څه وایي هغې کې د فایده ده. رسول الله چې درته څه وایي هغې کې د فایده ده. د ښو خلکو سره تعلق ساته د بدو نه ځان بچ کوه. د کافر خبرې مه منه د مؤمن خبرې منه. د دشمن مه منه د دوست منه. شیطان زمونږ دوست دی که دشمن دا زمونږ دشمن دی. او شیطان په څو قسمه دی من الجنة والناس دی په دوه قسمه دی یو انسی او بل جنی. نو د انسانانو شیطان دا ګورې د دې جناتو د شیطان نه زیات خطرناک دی. عالم ته په سپک نظر مه ګوره طالب ته په سپک نظر مه ګوره ځکه دا وارث الانبیا دی او پیغمبر علیہ السلام حکم کړی چې د دوی اکرام کوه قدر عزت یې کوه. د طالبانو د عالمانو قدر عزت وکړه ځکه چې وارث الانبیا دی. د قرآن برکتی دی. د قرآن د برکته طالبان برکتی دی. ګوره واښه په دې واښه څوک څه کوي هېڅ شی نه دی. څارو ته مخې ته واچي څاروي یې اخلي سوټې پکې وکړي متیازې پکې وکړي ډېران ته ورسېده. خو که دغه واښه جومات ته راغی او تا پسې ورځې لمونځ وکړه بیا د دې واښه به قدر کوې که نه څوک یې بار غورځولی شي نه. بلکې د شریعت حکم دا دی چې جومات ته جارو کړو نو د جومات خزله او پډیران نه غورځوئ. دا خزله دی د جومات کې لږ وخت تېر کړی دی نو د جومات خزله پډیران مه غورځوه. دا د عامو خزلو په شانتې نه ده. نو دا طالب د قرآن طالب دی نو دته د عامو خلکو په نظر مه ګوره. دا طالب د الله د قرآن طالب دی. د قدر وکړه. اکرمو حملة القرآن. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا حامل قرآن اکرام وکړه. فإن من أكرمهم فقد أكرمني. د دې طالب او د عالم که چا اکرام وکړه قدر وکړه نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي زما قدر وکړه زما اکرام وکړه. ومن أكرمني فقد أكرم الله. چا چې زما اکرام وکړه قدر وکړه د الله اکرام وکړه قدر عزت د الله وکړه.
مخکې پیغمبر علیہ السلام فرمائی الا فلا تنقصوا حقوقهم خبردار دے طالبان و عالمانو پا حقونو کی درنا کمی را نشی سپک نظر وطو نکی کہ طالبانو تا او عالمانو تا سپک نظرے دیو که نو خدای با آخر کی ایمان نخلاص کی کافر با دنیا سے نو اللہ دی زمان ایمان تا نقصان نہ رسی خو انسی شیطان او جنی شیطان په یو ځای باندې شروع کړ چې مولا بدنام کا طالب بدنام کا امریکا دا ټولو نه لوی شیطان دی دا نو ورپسې د ملګري دي دا د الله هم دشمنان دي د مسلمان هم دشمنان دي دې سره دوستي دې نه کېږي فاتخذوه عدوا الله وی دا شیطان په دشمنه اونیسا اوس دې وتعالی مخله راضي نو دې تا ته دا سنشي ویل چې پیغمبر ما منا خدای ما منا قرآن ما منا دې وتا ته مولا بدنامي طالب بدته بدنام کی چې مولا طالب بدنام شو بیا کته نه دین وباسي نو بیا هر سره سره کولی شي لک سات کې پاسانه کافر کولی شي پختون قوم د دې په زړه کې الله ایمان اچولې دی دې کې د دین جذبه اچولې ده دې د مولا قدردان دی د طالب قدردان دی او دین با غیرت ایمانی جذبه څنګه وباسي نو اصل غټ شیطان هغه چل خولې دی افغانیوں کے غیرت دینی کا یہ علاج ملا کو ان کی کوہ دمن سے نکال دو دا پختنو دا دینی غیرت علاج ڈالے کہ دا ملا تنو باسا دعوت بدنام کا یہ فاقہ کش جماعت سے لڑتے نہیں کبھی روحی محمد ان کے بدن سے نکال دو دا دے پختن مسلمان دے پا لگتن دبانم صبر کئی دے پا مرگم ورزی یریگی نا دکا دا پیغمبر علیہ السلام عشق او محبت تدوی پر لکی دی نو انسی و جنی شیطان پا شریک لگیا لی حتا تا ملا طالب بدنامی دماکے اشوی فلانی دے کے دماکے اشوی سر مل گیا سر ملو شو دا چا ملو شو مل دیس شویلے او کس سر با دراغشتی نو سر مل گیا او دا سر سغوارے خوی دا دا طالب سر دے دا دا ملا سر دے دا دا ما کی مولیانو کرے خودکش حملے مولیانو کرے چی دا سو کے وی اگے پخپلا کئی لگ غند حقیقت معلومول غوالی دی چی کم جندنی ولی دی یا کمی ملب مندلی دی گور اینا تاسو چی ناسونتا پکی دی دا طالب دے دا ملا دی سنت کری ویلی اخبارونه رساله وګورئ دا ناسنته طالب دی دا مولا دی دا څوک دی ولې دا قوم نه پوهېږي دا ټوله دنیا وړاندې دي دوی نه پوهېږي چې مسلمان او بیا طالب او بیا مولا دا ناسنته وي دا انډیان هندوان راغلي دي هغه تا ځان د مولا د طالب په شکل کې رامخکې که د پاکستان حکومت پکې صلاحکار امریکا پکې صلاحکاره دا کار دوی په خپله کوي او تا ته نوم د طالب ښیي مولا بدناموي او طالب بدناموي چې څه کوي دوی یې په خپله کوي خو صرف مولا طالب به ته خبر هم ني دا پنځه کاله پس دا الیکشن کول دا یو عذاب دی پنځه کاله پس دا خلک په یو لوبه کې لګیا وي هر پنځه کاله پس او دا ګټه او د تاوان یو لوبه ده او د بهر نه یو جال په پاسه خورېږي دې غریبانان په ځان خبر هم نه دي الیکشن له تیارې کوو قوم په غم اخته دی او د بار نه په جاله چورګي ټولې رانیولي وي یو قسم ته وتې نشي او سره د بدنامۍ کوشش شروع دی چې مولا او طالب بدنام کا قرآن ختم کا سعودی عرب غوندې د مسلمانانو مرکزی ملک
هغه ته د جهاد آیاتونه د قران نو باسه کاره خبره کوي کاره وایي قسمه ګنه د بیت الله د روانو ما دا ته مولا طالب وایي چې بیت الله د روانو بیت الله روانو د مسجد نبوي روانو الله مولا طالب کی څوک یې کوي شیطان یې کوي دا کوم نه شیطان ولا پوهیږي په څه امریکا شیطان ټول چل ول د سره کوي فوج مسلمان دی عوام مسلمانان دي طالبان مسلمان په مسلمان وجني منځ کې پکې هندوان راغلي دي يهوديان پکې ناسنت راغلي دي مسلمان وجني بدنامي الله دې دغه خلکو له سزا ورکړي کوم چې تا ته مسلمان بدنامي انتشار ورله پیدا کړي سواد باندې الګوله جوړه څوک به پکې مري یو کافر هم پکې نه مري ټول مسلمانان مري بدنامول د مسلمان تبا کول د مسلمان خدای دې مسلمانانو کې عقل فکر راوړي دې کې د الله اتفاق اتحاد راوړي چې دشمن او پیژني چې څوک دی هر بنده د بل نه یریږي فوج د عوامو نه یریږي عوام د فوج نه یریږي یو بل سره دشمنان کړي دي نو دا د کافرو یو چال دی الله دې دا کافران په خپلو کې یو بل سره واچي دا مسلمانان دې الله پاک بچي دیره دې الله فکر ورکي عقل فکر د دین پوهه دې ولا الله پاک ورکي دې ته د هغه ذهن الله ورکي چې دې دشمن او پیژني دشمن څوک نه پیژني او په داسې انداز کې راځي چې دوست بخکار یا په دشمنی ځان به ته داسې کی چې زه خو ستا ډېر ښه مورید یم او ډېر د سره اخلاص ابوي یهودي ابوي هندو او تا سره به ځان مورید کړي چې ستا په ښه یقین پوه شوم تا به مړ کړي الله پاک دې د مسلمانانو حفاظت وکړي په هر ځای کې چې مسلمانان دي د دوی دا بې اتفاقي دې الله ختمه کړي دا کافر دې الله په خپل قهر او په غضب باندې وواړي کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين